روژه راتلونکې ده، یوازې څو ورځې ورته پاته دي. دا هغه مبارکه میاشت ده چې هر مسلمان یې په شوق ورته انتظار وي. دا د رحمت، مغفرت او برکت میاشت ده. راځئ چې له اوس څخه خپل زړونه پاک کړو، کینه، حسد او نفرت له زړونو څخه وباسو، یو بل ته بخښنه وکړو چې الله جل جلاله هم موږ ته بخښنه وکړي. دا هغه میاشت ده چې قرآن کریم پکښې نازل شوی دی. نو هڅه وکړو چې له قرآن کریم سره خپل تعلق قوي کړو. روژه یوازې د لوږې او تندې نوم نه دی، بلکې د نفس کنټرول، د ژبې ساتنه او د اخلاقو اصلاح ده. راځئ چې دا روژه داسې تیره کړو لکه دا چې زموږ په ژوند کې وروستۍ روژه وي. یا الله جل جلاله موږ ته توفیق راکړه چې دا مبارکه میاشت په اخلاص او تقوا سره تیره کړو.